السلام علیکم. په موکړې د یاران ټي وي چینل څخه د دې سات مهم خبره ته ویان دا حیا حبیبي. امریکا کې د ډزو له امله 8 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د امریکا په تنیسا ایالات کې د ډزو له امله 2 کسان مړه او 6 نور ټپیان شوي دي. اسوسییټډ پریس د ممفیس ښار د پولیسو د قومندان په حواله راپور ورکړی چې دا پیښه وړمه شپه د ممفیس ښار په یو پارک کې د سیمهییزې غونډې پر مهال شوې ده. د ممفیس ښار د دغه چارواکي په وینا په دې مراسمو کې له 200 تر 300 کسانو ګډون کړی و او د دې غونډې د پرانیستل کېدو اجازه هم نه وه ورکړل شوې. ویل کېږي چې د دې پیښې د ټپیانو وضعیت نازک ښودل شوی او تر اوسه په دې تړاو کوم څوک نه دي نیول شوي. په ورته وخت کې په امریکا کې وسلوال تاوتریخوالی په بېساري ډول زیات شوی او اکثره عامه ځایونه لکه ښوونځي، بازارونه او په کلیساو کې ورته بریدونه کېږي. تر دې مخکې د امریکا د میریلینډ ایالات د ګرین بیلټ په سیمه کې په یوه پارک کې د ډزو له امله لږ تر لږه 15 تنه ځوان محصلین ټپیان شوي وو. بل خوا د وسلوال تاوتریخوالي ارشیف جی وی ای د راپور له مخې په 2023 کال کې په امریکا کې 42,000 څخه ډیر خلک د دا ډول پیښو له امله وژل شوي دي. د ویلو ده چې د امریکا د حکومت احصایې ښایي چې یوازې پر اوس کال هلته څه باندې 1500 ډله ییزې ډزې یا بریدونه شوي دي. دا وه د دې ساعت وروستي خبر. تر بیا ښې چارې.